د افربنو بکاخیل جانیخیل او محمدخیل وزیر قبیلو مشرانو د هغو خسادارو د پاره جرمانه او راولې ده کوم چې بهر د کام به اجازه په پولیس کې زم شوي او عہده ورکړې شوي دي. په دې لړ کې بکاخیل سرای په مقام مشرانو او خسادارو د یوې درانې جرګې په محل دا پرېکړه کړې ده که په 15 ورځو کې دننه پولیس کې زم شوو خسادارو خپل مراعات او عہده بيرته پولیسو ته واپس ور نه کړي نو د قامی تړون ترمخه 10 لک روپۍ باندې یوازې په 4.5 جرمانه کولای شي بلکې عہده به هم واپس نه اخیستلی شي. په دې موقع قامی مشر اختر زمان دا هم وویل پولیس چې کله هم د خسادارو په ټاکنو او چک پوسټونو ته د راتلو هڅه ونه کړي چې خسادار ته چې مخکې په کیمه طریقه و د ملاو دي لکه سیبادور په پولیس یا پلویا کې چې د برتی کوي په دغه طریقو ار سړی ته ودا ور کوي یک وخت را سمیر پولیس په چیک پوشینا یا پټک نه دا بګټینا کې نه پرېږدي نوی چې کله دیتا د حکومت طرف په صحیح طریقه باندې غا ملاو شي ها کام بیو دې پغزی ښه دیتی په چیک پوشینا باندې کا تنه دورون کښناول کا سپیګون یک شناول اسو کا سونه گیټه په 60 مخ لګولې دي بغیر به کوم به خسادار به مشوره چې په 15 ورځې کې نه د گیټه کیزه کو چې د حکومت ورلا کې کړی دي نیکړه کیزه لاس لاکو په بند کونای وی د گیټو هم احمدزای او اتمانزئ سره د خسادار د دنا کیزوي. د جانیخیل قبیله د خسادار صوبیدار محمد نور اویل دوی چې په کومه طریقه پولیس کې زم کولې شي دغه بيخي په هوا کې محلونه جوړاول دي. زه د خپل خسادار سروس ټیکچر غوړم چې موته دا وشي چې تو خسادار څومره عمر باندې زبرتي کوم یا پولیس ته اړوم چې دا میشته ارشه وشي سروس بوک مې وشي تنخواه مې د سره شي مراد مې د سره وي بیا زه ته به دوریا پولیس میش خواشتای په خسادارینه مې پولیس خواشتای خو چې خپل قانوني کاروایی سره بغیر قانوني کاروایی سره نه ډي اس پی توبکا نه اس پی توبکا نه بل شي کا چې خسادار مې پته کیږي شي نه کا. د یادولو وړ ده چې بل لوري ته شمالي وزیرستان کې هم مشرانو د پولیس نظام پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده او د هغو خسادارو د پاره یې قامی تړون کړي کوم چې پولیس کې شمولیت اختیار کړي دي او عہده یې اخیستی دي. د کیمرامن افتاب خان سره گوهر وزیر خیبر نیوز بکاخیل بنو.